عزیز صاحب، کامران صاحب، ادیب صاحب، زموږ ولس په یو ډېر داسې یو حالت کې قرار لري چې تصمیم نشي نیولی. وایي چې په شیکاګو کې یا په ایلونای کې په دریو مهمو ځایونو کې د اختر لمونځونه کېږي. خو خیر د اختر لمونځونه چې څومره ډېر سي دا د ثواب کار دی، ولې خلکو سره دا تشویش دی چې که چیرې یو ډلې ته ولاړ سو بل خفه کېږي، بل ډلې ته ولاړ سو بل خفه کېږي. بله دا ده چې وایي زموږ تعداد په ټول ایلونای کې 2.5-3 زره نه دي او موږ په اسانۍ سره کولی سو چې یو حال پیدا کړو او مونځ وکړو. نو دغه اندېښنې د ولس سره ډېر وو. ما وغوښتل چې تاسو د ولس د استازو په توګه چې په ولس کې یاستئ، د ولس د منځ نه پوهېږئ چې څه وضعیت روان دی، پیغام مو څه شی دی، او هغه ملګري چې سره تفاهم ته نه رسېږي او دغه ډول 2-3-4 مونځونه ترسره کېږي چې داسې فکر کېږي چې ممکن د نفاق دپاره زمینه برابره سي. نو دغه موضوعاتو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ زه د مجدي صاحب نه هیله کوم که چیرې وینا وکړي. ښه ده چې موږ سره بیا کامران صاحب دی په دیني اړخ یې وغږېږي او ادیب صاحب دی چې دی په ټولنه کې ډېر زیات فعال دی، د ځوانانو له جمع نه پورته سوی دی به وغږېږي. ایدگاه ها بجای 2-3 تا یکی می بود بهتر بود، اما به نظر من مسئله اساسی است که ما باید طرف فاصله ها نبینیم، ما بیشتر متوجه پیوند ها باشیم. اگر ما قلبای ما به هم دیگر صاف نباشه و محبت در قلبای ما نباشه به حیث یک افغان، اگر 10,000 افغان هم در یک مرکز یا در یک دیدگاه نماز بخوانیم، وقتی که قلبای ما پاک نباشه نه نماز ما قبول میشه و نه کار ما پیش میره. اما اگر قلبای ما صاف باشه، کدورت نباشه، محبت باشه، دوستی باشه، تعصب نباشه، توهین به وطن و به کشور و به افغان و افغانیت و افغانستان نباشه، اگر در 10 جای هم نماز بخوانیم بازم همون محبت افغان بودن در دلای ما از خداوند نمازهای ما را قبول میکنه. به نظر من اگر 2-3 جای هم نماز خوانده میشه، ایره ما فکر میکنم، البته یک تشویش برای افغانا است، حق افغانا است، ولی من فکر میکنم که قابل بسیار تشویش به خاطر از این است که ما ایره نفاق فکر نمی کنیم، ما مثبت می اندیشیم و ایره رحمت فکر میکنیم. رحمتی که ما میتونیم از برکت امی 2-3-4 جای میتونیم که به عبادت خود به خوبی رسیدگی بکنیم. به خاطر از این که از این کده که مثلا از اسکوکی ما 7 بجه هفته میبراید و 9 بجه نماز خونده شود، در 2 ساعت اگر یک فامیل بره چه وقت شاور بگیرن، چه وقت مثلا کالای عید خود بپوشن تا دیوان میرسن یا تا یک جای دورتر میرسن، شاید به نماز نرسن و از همین عبادت بزرگ محروم شوند. ولی اگر همون در اسکوکی میباشه، مثلا مردم دیوان در دیوان میباشه، همه تو این فکر میکنم این یک رحمت است، یک تجلی رحمت خداوندی است که برای ما نصیب ساخته و باید بجای از این که انتقاد بکنیم که چرا این کار شده، فکر میکنم بهتر این خواد بود که ما از همین نهادها تشکر کنیم که همین زمینه را مساعد ساخته که ما بتانیم به وقت و به وعده نماز بخوانیم. قراره که ما اطلاع گرفتیم 3 جای نماز خوانده میشه. یک جای برادرای ما به رهبری فروتن صاحب و دکتر صاحب امین فضلی و پساکویی صاحب یک تعداد دیگه به نام نهاد نمیفهمم چه نام داره، نهاد مردمی، یک جایی را گرفتن که مردم نماز بخوانند. یک محل دیگر را مرکز فرهنگی افغانستان به رهبری کوهستان مصباح صاحب کوهستانی صاحب و مرکز رومی به رهبری آقای شمس فروغ صاحب و شخصیت‌های محترم دیگه مثل قاضی صاحب، واسی زبی صاحب و عزیز جان قریشی صاحب اینا گرفتن. و یک جای دیگر هم نمیفهم در دیوان گرفتن که من همون پیام‌ها را که دیدم پشتون صاحب پوهیار صاحب داود زاید صاحب و فکر میکنم وزیر زاید صاحب ولی زاید صاحب. خب دیگه من فکر میکنم که از این کده که
دایی رشاور و دایی بیروبار شیکاگو از این کده که افغانای ما به نماز رسیده نتانه خیر سالی که 2-3 جای اول خو باید نمیشد آله که شده امیر به فال نیک میگیریم خدایا را خیر بده. هر کس که به اون نزدیکترین به خانه شیدگاه است در اونجا نماز بخونه، به این فکر نباشه که والا فلانی خفه میشه یا این میشه. جناب کامران صاحبی هست، عالم دین هستن، از نگاه شرعی هم تو یک حکم است که مرده‌تان در نزدیکترین قبرستان خانه تان دفن کنید تا وقت ایاب و ذهاب به حقش دعا بکنین و عبرت بگیرین و نمازتان در نزدیکترین مسجد قریه تان بخوانین و نمازهای جماعت، نمازهای عید و جمعه تان در نزدیکترین مسجد جامع شهرتان بخوانین. و این هم به هر کس که به خانهش نزدیک باشه در اونجا بره و نماز خدا چی کنه. تشکر. یعنی مجدد صاحب مردم تشویش نکنن و بسیار با آرامی و راحتی برند هر جایی که نزدیک از نماز خدا بخوانند. بله نظر ما همی است. و اگر رقابت خوب هم بین می ارگانا شاید به میان بیاید که هر کس بتونه خوبتر و بهتر خدمت کنه. چطور نیست؟ میگن که خدمت خوب میکنن، حتی سامانهای بازی چی دادن برای خانما، جایزه ها تعیین کردن. من خبر شدم که بخش دیگه دوستایی که عبید جان است و دیگه پیش میبرن در نایلز و نوروز هم تجلیل میکنن. در معین روز مکمل روز اون پارک گرفتن نوروز تجلیل میکنن، نماز عید هم میخوانن. خوب است که روزهای فرهنگی هم تجلیل شود. خوب است، بسیار خوب. منتها اگه تو میکردن که نوروز مثلا روز شنبه یک شنبه رخصتی بود تجلیل میکردن، حال عید که هست ما و شما ایده به خاطر از عید تجلیل میکنیم که ما از یک عبادت بسیار بزرگی که خداوند برای ما و شما یک سعادت نصیب کرده از این پیروز به در میاییم و ایده تجلیل میکنیم و نامش هم میمانیم عید. ما دو عید واقعی، یعنی دو عید از نگاه اسلامی داریم. یکی ایدی است که ما در مقابل شیطان قیام میکنیم و ماه مبارک رمضان با آخر میرسانیم و عید میگیریم، و یکی عید قربان است که مسلمان ها میرن و کنگری حج و در حج عبادت خدا میکنن و موفق کامیاب میشن و عید میگیرن. بنان به نظر من نوروز یا سال نو یک روز عنعنوی است و این عید یک روز مبارک مذهبی است. اگر این را به همین روز میگرفتن و او را به روز شنبه و یک شنبه که رخصتی بود میگرفتن، هم 2 روز زمینه یک تفریح و یک چی برای افغان ها مساعد میشد و هم از هم تفکیک میشد. ولی باز مالی که گرفتن خداوند موفق داشته خوش باشه. کامران صاحب تاسو دینو برخو کې ذکر کړی تر ماستری کچه پوری او دلته موږ تاسو په ډیر حساب کوو. الله تعالی مو لره. تاسو سره وضعیت څنګه ارزوي؟ عموما جمعي عبادتونه چې دي چې هغه په اتحاد او اتفاق سره یو ځای تر سره کیږي. د حکمت او اساسي هدف دا دی چې په دې کې د اتحاد او د اتفاق څرګندونه کیږي او مسلمانان سره راټولیږي او یو له بل سره خپل خوښۍ شریکوي. دا که د اختر منځونه دي، دا که د جمعې منځونه دي، دا که 15 وخته د موږ تاسو حتی په جماعت باندې منځونه دي، او حتی که د حج مناسک دي، ټول هغه عبادتونه چې په جمعي شکل باندې تر سره کیږي، یعنی ډیر زیات ګډونوال په هغې کې یو ځای برخه اخلي یا ګډون پکې کوي. هدف یې همدا دی چې د وحدت پکې مظاهره کیږي او وحدت پکې وړاندې کیږي. نو د افغانانو دغسې یو حالت مخکې 4 کاله مخکې مونږ لیدلی دی او په مونږ باندې تیر شوی دی چې افغانانو به په مختلفو مسجدونو کې لمنځونه کول د اخترونو. زه وایم بیا هم لکه د مجاهدي صاحب د خبرې په تایید دا په ښه فال نیسم چې د 10 ځایونو نه خبره 3 ځایونو ته رسېدلې ده او په 3 نقطو کې افغانان د لمنځونه ترسره کوي او په 3 ځایو کې افغانان راټولیږي. نو دا ښه کار دی. ګام په ګام باندې انشاءالله موږ به دې ته نږدې شو بالاخره او دې هدف ته به ورسېږو چې ټول افغانان هم د یو اسلامي مرکز او د مسجد چښتنان شي په راتلونکو کې که نیت موجود و او اراده موجوده وه، او هم به انشاءالله دغه افغانان وکولی شي چې یو لمونځ مشترکاً ترسره کړي تر څو موږ تاسو وکولی شو چې خپل اتحاد او اتفاق او وحدت وساتو. زه د دې نهادونو نه او د دې ګروپونو نه چې په دې 3 موقعیتونو کې د لمانځه ترتیبات نیولي زحمت یې ایستلی دی د دوی نه مننه کوم او امیدواري دا لرم چې په راتلونکي کلونو کې یا په راتلونکي
رمضان مبارک میاشت کې له خیر سره په دې باندې وتوانیږو تر څو ټول افغانان په اتحاد او وحدت باندې یو ځای لمونځ ترسره کړي او بالاخره موږ د هدف او هیلې ته ورسیږو چې یو منسجمه متحد او متفقه افغاني ټولنه په ایلینای کې او د ایلینای په مختلفو ښارونو کې ولرو چې له خپلو افغانانو سره د خوښۍ او د غم خدای دې لرې لري په مراسمو کې په مشترک شکل مننه کامران صاحب مانن ډیرو خلکو سره وکړه تاسو د شاهد وي رستوران ته خلک راغلل دوی د اندېښنه درلود چې که یو ډلې د زنبل خفه کېږي بل د زنبل خفه کېږي نو دې نه ډېر خلک چې زه لاړ شم یو پاکستاني جومات ته هلته لمونځ وکړم یا ورته زه ځم ستاسو پیغام څه شی دی ستاسو نظر چې د ټولنې کې پاتې یاستئ او دا کار مو تقدیر کړی چې تاسو ویل ډېر ښه ده چې درې ګروپونه دي او هر یو به رقابت کوي تر څو ښه خدمات وړاندې کړي څه وایئ تاسو زه خو دا وایم لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړل چې مخکې به په هر څوک به یو جومات ته تلو هلته به یې لمونځ ادا کوو د افغانانو تر عنوان لاندې یا د افغانانو تر مدیریت لاندې د لمانځه ترتیبات په پخوا کې نه نیول کېدل دا چې اوس افغانان په دې باندې توانېدلي دي چې په درې ځایو کې دا ترتیب د لمانځه نیسي نو زه بهتره دا ګڼم او د افغانانو په خیر یې دا ګڼم چې هر چاته کوم موقعیت په دې دریو موقعیتونو کې چې د لمانځه دپاره تعیین شوي دي دې ته نږدې وي رسیدګي ورته کولی شي هغه به ښه وي د دې په ځای چې دوی مختلفو مسجدونو ته ورشي په دې سره به دوی هغه خپل مسؤلیت چې د وحدت په رابطه باندې هر فرد په شخصي انداز کې لري هغه به هم دوی ترسره کړی وي او د افغانانو د وحدت دپاره به یو ګام هم پورته کړی وي ډېره مننه زه غواړم چې څو پوښتنې د قدرمن ادیب صاحب څخه وکړم که چېرې دغه مایک تاسو ورته انتقال کړئ ادیب صاحب تاسو زه دې شاهد یم چې کله تاسو دا د درې منځونو خبره واورېدل نو تاسو په ګروپونو کې همدا پیغام ولېږل چې دوستانو دا د منلو وړ نه دی موږ باید یو مونځ وکړو او ډېر جدي غوښتنه دې وکړه او عکس العمل دې ډېر جدي و چې تاسو د ټولو سره خبرې کوئ تر څو یو مونځ ترسره شي تاسو کوم نتیجې ته ورسېدئ واقعا په اول قدم کې خو د هغه ارګنایزیشنونو او خیریه بنسټونو نه ډېره زیاته مننه کوو چې په درې مختلفو ځایونو کې سره زمینه مساعده کړې ده او افغانان یې سره راټول کړي دي زحمتونه یې ایستي دي د دوی د نه ډېره زیاته مننه کوم بلکل ما داسې یو پیغام عمومي ګروپونو کې استولی و زه اوس هم په خپله خبره باندې تاکید کوم چې افغانان هغه یو متل دی وایي چې یو ځای کېږو که نه یو کېږو نو زما هغه کوشش نهایي کوشش د یو ځوان په حیث باندې دا دی چې له افغانانو لطفا یو شي سره که چېرته یو نه شو خدای ناخواسته داسې نه شي چې سبا نن درې منځونه شي سبا ته مثلا کال ته یا په لوی اختر کې 15 منځونه شي همدغسې کال ته 10 منځونه شي دا د دې باعث کېږي چې افغانان سره فاصله ونیسي او بې اتفاقي منځ سره شي نو ما دا خبره کړې وه انشاءالله خدای دې وکړي چې د افغانان سره په اتفاق شي زما هدف هم دا و چې اتفاق او اتحاد زما صرف ورځنی هدف اتفاق او اتحاد انشاءالله او تاسو چې کله د ټولو خواو سره خبرې وکړلې دوی داسې کومه ژمنه وکړه چې په آینده کې به دوی هڅه کوي چې یو مونځ به ترسره کوو او ما د بعضو مشرانو سره خبرې وکړلې مصباح صاحب سره مې خبرې وکړلې د هغه سره مې خبرې وکړلې د پوهیار صاحب سره مې خبرې وکړلې هغوی ما ته وعده راکړله چې انشاءالله په آینده کې به سره یو کېږو انشاءالله او مونځ به یو ځای سره کوو زما یو پیغام دی هغه کسانو ته نان پروفیټ ارګنایزیشنونه لري یا خیریه بنسټونه چې لري لطفا هغه کسان چې متعصبه دي منفي افکار لري منفي ذهنونه لري له ځان اصلا لرې وساتئ په تصمیم ګیرۍ کې مه شاملوئ هغه ستاسو په ذهنونو باندې کار کوي بالاخره هغه د عمل کېږي چې تاسو غلط تصمیم ونیسئ هغه نتیجه دا وي چې بیا 3 څلور 5 منځونه موږ په مختلفو ځایونو کې وکړو ښه خبره ده چې هر څومره منځونه وشي مشکل نشته دی سهولت دی خو بیا هم دلته بیا اتفاق او اتحاد ته ضربه رسیږي همدغسې ډېره مننه مجدد صاحب وایي چې تر څو چې راټول په یو ټغر یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم تا زمانه که همه سر یک دسترخوان جمع نکنم افغانستان خود تپه تپه است نه میگه به هر تپه به جرگه میرم دیگه ما از همه شما قدردانی میکنم تشکر میکنم که با وجود که همین دوستا بعضی دوستا در ساختار مسجد با ما یاری نکردن و شما خلاف توقع بسیار مثبت گپ زدین
و تشویق کردینشان. ما با یادم است که وقتی که مسجد سید جمال الدین افغان نماز برگزار میکرد، باز از دوستا علنی تخریب کردن و ما اینجا میبینم که پیغام شما چقدر مثبت هست، چقدر به خاطر اخوات و برادری هست. همین نشان میده که قلب بسیار بزرگ دارین همتان و سلامت باشین، خوش باشین. وظیفه هر مسلمان است که باید به خاطر اتحاد و اتفاق کوشش کنه، کار کنه. جناب ادیب صاحب صحبت‌های کردن، بسیار عالمانه بود. جناب کامران صاحب صحبت‌های کردن. حکم دین ما، حکم خدای ما، حکم رسول ما، قرآن عظیمشان می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما عرضم خدمت همه افغانایی است که قلبای خدا با یکدیگر خود پاک داشته باشه، کدورت ها را در روزای عید پس کنیم، رفت آمد ها باشه، فرهنگ افغانی خدا و فرهنگ اسلامی خدا حفظ کنیم، تنابعی نباشه که در ایدگاه با هم دیدیم تا حدی که ممکن باشه باید که در فامیلا رفت آمد خانه یکی دیگر کنیم تا همین فرهنگ ما حفظ شوه و اولادای ما و طفلا و کسایی که هست اینا وقتی که همین گنجوشی و همین خوشی و مثلا $1 ایدی میگیرن یا یک دانه تخم یا یک دانه چاکلت، این در ذهنشان میمانه تا سال آینده که باز اید کی میاد. این فرهنگ ها اگر حفظ شود، نگاه شود، قلب ها به هم نزدیک باشه، این بسیار خوب است. ما پیشتر هم خدمتتان عرض کردم، ما پس فاصله ها باید نگردیم، ما پس پیوند ها بگردیم. این پیوند های خدا با هم نزدیک. تشکر، خوش باشین، زنده باشین. تشکر.